بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. الله سبحانه وتعالى د خپل بندگانو د ترقۍ لپاره او د هغوی د کامیابی لپاره مختلف قسم عبادات مقرر کړي دي او په دې عبادتو کې اصل کې د انسانانو کامیابی ده، د هغوی پکې ترقی ده، هغوی لپاره په دې کې فائدې دي. د هر وخت او د هر ځای مناسبه یو بندگی مقرر کړې ده، ځکه الله حکیم ذات دی او عالم ذات دی، د خپل بندگانو په حال باندې ښه خبر دی. نو ځکه وی چې په دې ځکه به دا بندگی کوي، په دې وخت کې به دا کوي، دې وخت کې به دا کوي. ځکه انسان که د الله په تربیت کې نه وي نو دا به ځان تباه کی، ځان به د هلاکت کندو ته وغورځوي. نو رب العالمین ډیر مهربانه دی، د انسان د تربیت لپاره وخت په وخت باندې عبادتونه مقرر کړي دي. یو عبادت چې موږ تاسو نن بیانو هغه ته ویل کېږي الاستغفار والتوبه. الله نه بخښنه غوښتله او الله ته توبې ایستله. دا د الله سبحانه وتعالی داسې یو عظیمه بندګي ده چې دې سره د انسان په درجاتو کې ډېر اوچتوالی راځي، ترقي پکې راځي. سره د هغې چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د ګناهونو نه پاک انسان او بلکې د انبیاو سردار، لیکن هغه به ویلي خپل امت ته والله انی لا استغفر الله واتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره. قسم په الله زه د الله نه بخښنه غواړم، الله له توبه وباسم د ورځې د 80 کرتو نه زیات. یو روایت کې نبی علیه السلام فرمایلی دی وی توبوا الی الله یا ایها الناس توبوا الی الله، ای خلکو الله له توبه وباسئ. فانی اتوب الیه فی اليوم 100 مره، زه ولې د ورځې 100 کرت توبه وباسم الله ته. نو معلومیږي دا چې د الله نه بخښنه طلب کول، استغفار او توبه، دا د رب العالمین ډیره خوږه بندګي ده او دې کې د انسانانو ترقی پرته ده، په دې کې کامیابی ده. تر دې کې انسان څومره ګناهونه کړي دي او د الله نه بخښنه وغواړي، توبه الله ته وباسي، الله سبحانه وتعالی ورته ټول ګناهونه معاف کوي. نبی علیہ السلام فرمایلی دی، الله تعالی فرمایلی دی ای زما بندگانو تاسو زمانه بخښنه طلب کوئ. لکه یو روایت کوي یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار، ای بندگانو تاسو ګناهونه کوئ د شپې او د ورځې. وان اغفر الذنوب جميعا، او زه ټول ګناهونه معاف کوم. فاستغفروني اغفر لكم، ما نه بخښنه طلب کوي زه به درته بخښنه وکړم. که چېرته موږ تاسو د رب العالمین د دې مغفرت نه خبر شو چې رب العالمین خپل بندگانو سره څومره ګزاره کوي، بخښنه ورته کوي، توبه یې قبلوي، نو زموږ او ستاسو به د رب العالمین سره ډیره مینه پیدا شي. یو انسان په سونو کلونه باندې یا په لسګونو کلونه باندې د رب العالمین په مخالفت کې ولاړ دی، خو یو ځل یې توبه ویستله او په اخلاص باندې ویستله، رب العالمین هغه ټولې خبرې ورته معاف کوي. حدیث کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله یبسط یده باللیل، الله لاس غوړولی دی او غوړی د شپې، لیتوب مسیء النهار، د دې لپاره چې توبه وباسي هغه خلک چې د ورځې ګناهونه کړي دي.
او الله لاس غوړی د ورځې لیتوب مسیء الليل دې د پاره چې توبه وباسي هغه خلک چې د شپې ګناهونه کړي دي. نو د ورځې ګناهګار خلکو ته الله د شپې بخښنه کوي او د شپې ګناهګار له د ورځې بخښنه کوي. او دا د عفو والا پروګرام د الله روان دی حتی تطلع الشمس من مغربها. نبی علیه السلام فرمایي چې تر دې چې د لمر د مغرب د خوانه راوخیږي تر دغه وخت پورې رب العالمین بندگانو ته بخښنه کوي. حدیث کې راغلی نبی علیه السلام فرمایلی ان العبد اذا اعترف بذنب او اذا اعترف بنده چې کله اعتراف او اقرار په ګناه باندې وکي ثم تاب به الله رب توبه وباسي تاب الله عليه الله په رحم کوي تخفیف وسره کوي توبه قبلي. تاسو دې سوچ کوئ نبی علیه السلام فرمایلی په مخکې زمانه کې یو سړی چې 99 قتلونه کړیو 99 په دې کې یو کس تراغه یو راهب او پیر تراغه ورته وی چې زما توبه شته نه غوړوي چې نه ستاسو توبه خو نه قبليږي. د سناپي غونې سړیو لکه عام پیرانو کې د عادت ته چې هغه سره علم نه دا غوی د اعمال اکثر په جهالت باندې بنای علمیت کمزوري نو مسلې غلطي بیانای نو استاغه په قتل کې نو سل برابر شو. یو بل عالم ته ورغه وی هل من توبه ما د پر توبه شته الله به قبول کړي نه هغه چې ولې نه قبليږي. نو سړی ست توبه ویستله او هغه عالم ولا یو علاقه خو درچ ته په پلانې علاقه ته ورشي الته نیکان خلق دي. ځینې علما وایي چې دا د دې نیکانو خلقو د خواته چې ورلېږي نو دې د پاره چې الته به ورشي الته به توبه وباسي یا دا چې دې ځکه توبه ویستله او نور د نیکانو خلقو مجلس خواته ور روان شو هغه قریه علاقه ته ور روان شو د دې لپاره چې دغه کلی کې خو مخکې د ګناهونه کول د ګناهونو والا کړي پرې خوده نو په لار باندې روان دي. نبی علیہ السلام فرمایي فادرکه الموت مرګ راګیر کا چې دا مرګ راګیر کنو استبدا سړی چې را خطا کېده یا مړ کېده په سینه باندې لکه اوکه خېده د کوم کلی خواته چې ور روان دي دی خواته ور نږدې شو. نبی علیہ السلام فرمایي فخصمت فيه ملائکه الرحمه وملائکه العذاب. دې سړی کې بحث او جګړه و د ملائکه د عذابم چې دې ته موږ دا روح موږ اخلو ځکه دې خپل مړی کړی دي او یو نیک عمل هم نه دی کړی نو موږ ته نه ساخلو. د رحمت ملائکه ویل چې دا سړی خو د توبې په طرف باندې روان دی او توبه ویستله او د نیک عمل په طرف باندې روان دی موږ ساخلو. نبی علیہ السلام فرمای الله وحی وکړه دی زمکه ته دی یو جانب ته وحی وکړه چې تل ګران نږدې شه او دی بل ته وحی وکړه چې تل لګ لري شه. نو په دې کې الله ملائک راولېګله دوی ته ورته وایي چې تاسو د زمکه اندازه کوي ناپ کوي. کله چې زمکه اندازه کړه د کوم کلی طرف ته چې ور روان دي نو دا علاقه یو لیش لنډه شوله است الله د انسان ته بخنه وکړه او ساتین هغه ملائکه واغستله کوم ملائک چې د رحمت والو. نو ګوره دغه انسان سل مړي کړي دي او د توبې په نیت باندې روان دي یا توبه وکړه او د نیک عمل په نیت باندې روان دي. په دې منځ کې تینا ملائکه سا واغستله ساتین اغسته د دې نیکانو د کلی په طرف باندې یو لیش نږدې شو او دا بل کلی ته د بدانو کلی ته یو لیش لريو. الله دا په نیکانو کې حساب ک او بخنه ورته وکړه. نو که چرته موږ ګناهونه کوو او موږ تاسو په اخلاص باندې رب العالمین ته رجوع وکړه یقینا الله سبحانه و تعالی د خپل بنده په توبه باندې عزت خوشاليږي انتهایی په خوشاليږي. حدیث کې راغلی دی لله افرح بتوبه عبده الله د خپل بنده په توبه باندې خوشاليږي او ډېر خوشاليږي د هغه سړینم چې هغه په ډاګ ځمکه کې دی هغه سره یو سورلۍ ده په دې سورلۍ باندې خوراک او اسکا کې سورلۍ په خوا کې ولاړ ده دته نه وده شو چې رايخ شنو استې نه خو سورلۍ ورکه شو مثلا خر دی کچره ده اوخ دی په دې باندې خوراکي مواد بار دي او د په خوا کې ودرو است ده په یو نه راندي وده شو او داسې علاقه کې دا وده شو چې یو خواته بل خواته به خوراکي مواد هم نشته خوراک نشته اسکاک نشته آبادی نشته
نو چې راپورته شو چې ګوري هغه حیوان ورسره نشته دی، انتهایی خفه دی. یو خواته بل خواته منډې رامنډې وویلې که حیوان پیدا نشي، نو انتهایی خفه شي، نو راشي بېرته د ونې لاندې څملي چې هسې مرګ راځي. نو ځکه چې داسې یو ځای کې ګیرم چې نه خوراک شته، نه څښاک شته، نه نږدې آبادي شته چې زه ونه خوراک طلب کړم، بس مړ کېږم. راشي بېرته همدغې ونې لاندې څملي، وده شي د مرګ په نیت باندې چې هسې مړ کېږم. چې سر کېږدي وده شي بېرته راپاسې کړي چې ګوري هغه حیوان خوا ته بېرته ولاړ دی. نو ډېرې خوشحالۍ نه داسې ووایي اللهم انت عبدي وانا ربك، یا الله ته زما بنده او زه ستا رب یم. نبی علیه السلام وایي اخطأ من شدة الفرح، دا انسان د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه خطا شي، ځکه د مرګ خلاص شو. لکه څنګه چې دا انسان د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه ورخطا شو او د خپل حیوان په دې را پیدا کېدو باندې خوشحالي وکړه، همدقسې رب العالمین د خپل بنده په توبه باندې خوشحالېږي. اگر که رب العالمین باندې خطایي خو نه راځي، خو لیکن لکه څنګه چې د انسان د خپل ورک شوي حیوان په را پیدا کېدو باندې خوشحاله شو، همدقسې رب العالمین د خپل بنده په توبه باندې، په رجوع کولو، په استغفار باندې خوشحالېږي. نو څنګه چې موږ تاسو خپل رب ته رجوع کوله، د الله نه بخښنه غوښتله، نو رب العالمین به موږ تاسو ته بخښنه کوي. د هغه د توبې دروازه دا به تر هغې زمانې پورې کلاوي څو پورې چې د مغرب د خوا نه لمر راختلی نه وي. نبی علیه السلام فرمایلی دي ما اسر من استغفر وان عاد في اليوم اكثر من 70 مره او یا 70 مره. هغه څوک چې د الله نه بخښنه غواړي، دا انسان په ګناهونو باندې مصر او دوامدار مدایم په دې باندې نه حسابېږي، ولو که دا د ګناه ته د ورځې د اویا کرتو نه زیات واپس شي. د حدیث مقصد دا دی الله تعالی د هغه چا توبې ګناهونه نه معاف کوي چې هغه مصر دی، مصره په ګناهونو باندې همیشهوالی کوي. نبی علیه السلام وایي چې هغه انسان په ګناهونو باندې همیشهوالي والا نه حسابېږي چې هغه توبه وباسي، ولو که دا ګناه ته د ورځې اویا کرتې وشي. یو وارې ګناه وکړه، الله نه بخښنه وغوښتله، بیا ګناه وکړه، بیا الله نه په اخلاص بخښنه وغوښته، بیا ګناه وکړه، بیا ترې نه بخښنه وغواړي، که دا عمل تی او دا توبه تی اویا کرت تکرار شي، بیا هم د انسان په ګناهونو باندې دا مصر او همدارنګه همیشهوالي والا نه حسابېږي. نو ګوره رب العالمین د یو بنده اویا کرت توبه هم قبلوي. ګناه کوي بیا الله ته رجوع کوي، یا الله بس خطا شوم، ځکه انسانان کمزوري دي، موږ دا کمزورۍ ډېرې دي، رب العالمین ته رجوع کوي بیا الله توبه قبلوي. دومره مهربانه ذات دی. حدیث کې راغلی نبی علیه السلام فرمایلی دي، الله تعالی فرمایلی دي ای زما بنده، ای د آدم بچیه، لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، که ته ما سره په ډکه ځمکه ګناهونو باندې مخامخ شي، یعنې معنا دومره ګناهونه دې کړي دي چې دا ټوله ځمکه په دې باندې ډکه شي، دومره ګناهونه دې کړي دي، خو تا ما سره شرک نه کړی، نو الله تعالی فرمایي اتیتک بقرابها مغفرة، زه به تا ته ډکه ځمکه بخښنه وکړم. یو انسان دومره ګناهونه وکړي چې د ځمکې نه تر اسمانه پورې، خو شرک نه کړی، الله به دومره پراخه بخښنه ورته وکړي. نو زمونږ رب العالمین د خپلو بندګانو ته بخښنه کوونکی دی، خپلو بندګانو باندې انتهایی مهربان دی. خو چې بندګان راپورته شي او رب العالمین ته توجه وکړي، الله نه بخښنه وغواړي د خپلو ګناهونو او په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شي. موږ کې څومره ګناهونه چې دي، موږ تاسو قصد وکړو د اوسه نه چې ما څومره ګناهونه کړي دي، یا دروغ، یا غیبتونه، یا غلط حرکات، یا غلط اعمال، یا نور د ما د مختلف اندامونو نه چې ګناهونه شوي دي. نو قصداً سره موږ تاسو هر یو وکړو چې د رب العالمین د وجې نه به دا ګناهونه پرېږدو. زموږ رب په موږ باندې مهربانه دی چې کله موږ تاسو د ګناهونو د پرېښودلو اراده وکړه او توبه هم ترې نه ویستله، رب العالمین پې داسې خوشحالېږي او داسې پې خوشحالېږي موږ تاسو ویلي لکه هغه انسان چې هغه حیوان ترې نه ورکو، خوراکي مواد په دې باندې بارو او یو وارې حیوان را پیدا شو، لکه څنګه چې هغه پې خوشحالېږي. رب العالمین د خپلو بندګانو په توبه باندې همدارنګه په استغفار باندې داسې خوشحالېږي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.